السلام علیکم دوستانو، هیله لرم ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. هوا یخه سوې ده او دا همغه وخت ده چې د پسه پښې پخې کړو. نن به در وښیم څنګه د پسه پښې په ډیر آسانه او خوندور ډول پخې کړئ. اول به یو ګیلاس نخود له ګرمو اوبو سره خیشته کړئ 3 ساعته مخکې له پخېدو څخه. نیم ګیلاس غوړ په دیګ بخار کې واچوئ. غوړ چې کله ګرم سو ورپسې به 2 میانه سایز پیاز میده کې ور واچوئ. پیاز چې ګلابي سو د پسه پښې به ور واچوئ. یو څو دقیقو لپاره پښې له پیازو سره سرې کړئ. 5 پلیا میده سوي اوږه ور واچوئ. یو نیم قاشغې په اندازه باندې د رومیانو رب ور واچوئ. نیمه قاشغه تور مرچ، سره مرچ، کورکمن، وچه دڼیا ور اضافه کړئ. 5 یا 6 دقیقو لپاره نور هم سره کړئ. له قاشغې سره یې ښوروئ چې ونه سوځېږي. بیا به جوش اوبه ور واچوئ. که مو خوښیږي شوروا ترې پخه کړئ اوبه ډېرې ور واچوئ، او که د سوپ په رقم یې خوښوئ نو اوبه کمې ور واچوئ. د دیګ بخار سر بند کړئ. 50 دقیقو لپاره په کم حرارت باندې بخار ورکړئ. 50 دقیقې بعد د دیګ بخار سر خلاص کړئ. خیشته سوي نخود ور اضافه کړئ. د ضرورت په اندازه باندې مالګه ور واچوئ. دوباره د دیګ سر پې بند کړئ. 1 یا 2 ساعتونو لپاره یې پرېږدئ چې پخې سي. هر کله مو چې د پسه یا خوسي پښې پخولې نو مالګه اول مه ور اچوئ، په آخر کې ور اچوئ. که مالګه اول ور واچوئ نو پښې نه نرمیږي. نو دا زموږ د نن ورځې خوندور ترکیب. تر بل ځل پورې په خدای مو سپارم.